شلاوري سکواډ ته د محمد شهزاد حضرت الله ځاځي یو وفادار مومند راګرځېدل او د کرکټ د مینهوالو غبرګونونه. افغان کرکټ بورډ د بنګلادیش خلاف د شلوريزې لوبو لپاره د راشد خان په لوبډله مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دغه لوبډله کې رحمان الله ګربز، حضرت الله ځاځي، شهزاد محمدي، ابراهیم ځدراڼ، محمد نبي ساخیل، نجیب الله ځدراڼ، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقي، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد لکنوال او مجیب الرحمن ځدراڼ شامل دي. په خواله رسنیو فعالانو د حضرت الله ځاځي، فرید ملک او کریم جنت په اخیستو غبرګونونه ښودلي. که څه هم مینهوال له یو لوري د وفادار مومند په راګرځېدو خوښ دي، خو د ځاځي، فرید ملک او کریم جنت په اخیستو غوسه دي. دوی وایي د یادو لوبغاړو پر ځای باید بدیل نور لوبغاړي اخیستل شوی وای، ځکه دوی په شلوریز فارمټ کې ښه نه دي ثابت شوي. د یادولو ده چې افغان ملي لوبډله له بنګلادیش سره د سیالیو لپاره یو ورځ مخکې دغه هیواد ته رسېدلې. د مهالوېش له مخې یادې سیالۍ د روانې جولای میاشتې له 14 تر 16 نیټې د یاد هیواد په سلیت لوبغالي کې ترسره کیږي.